دروغ ویل دا حرام ګرځولې شوي دي. ان تر دې عزتمند ورونو چې په زمانه جاهلیت کې به هم خلکو دروغ ته ډېر په سپک نظر کتل. دروغجن انسان بچا نه خوښولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د روم بادشاه ته د اسلام د دعوت دپاره یو خط ولېږلو. کله چې د روم بادشاه هغه خط وکتلو نو د خپلو درباریانو نه تپوس وکړو چې آیا تاسو کې څوک داسې شته دی چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حالاتو نه واقف وي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حالات هغه پیژني چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څوک دی، د کمې قبیلې دی، کم خاندان والا دی، خلک یې څنګه دی، خلک یې عزت کوي نه کوي. نو په دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه چې ایمان یې لا نه دی راوړی، هغه به چې کوم دی مکې مکرمې ته راتلو د تجارت دپاره. چا ورته چې کوم دی ابو سفیان رضی الله عنه وښودلو چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حالاتو نه واقف دی. نو د بادشاه مخې ته هغه حاضر شو. بادشاه د هغه نه تپوس وکړو. اول تپوس یې دا وکړو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم خاندان والا دی، د هغه خاندان څنګه دی، اوچت دی او کنه اوچت نه دی. نو ابو سفیان رضی الله عنه هغه ورته وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاندان ډېر اعلی درجه والا خاندان دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر زیات قدر او عزت کوي. نو بادشاه د دې خبرې تصدیق وکړو چې واقع ده. کله چې الله جل جلاله پیغمبر را لېږي نو هغه په اوچت خاندان کې را لېږي، هغه اعلی درجه والا خاندان وي. بل تپوس د ابو سفیان رضی الله عنه نه دا وکړو چې آیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متبعین چې کوم دي، اتباع کوونکي هغه کمې درجې والا دي؟ نو ابو سفیان رضی الله عنه ورته وایي چې د هغه متبعین هغه ډېرې کمې درجې والا دي، ډېر کمزوری خلک دی. نو بادشاه د دې خبرې هم تصدیق وکړو چې واقع ده کله چې پیغمبر راځي نو اول کې د هغه متبعین هغه کمې درجې والا خلک وي. او بل تپوس د هغه نه دا وکړو چې آیا چې کله تاسو د هغوی سره جګړه کوئ، جګړه راشي نو په تاسو یې ګټئ که نه هغوی ګټي، یعنې تاسو غالب راځئ که هغوی غالب راځي؟ نو ابو سفیان رضی الله عنه ورته وویل چې کله موږ غالب راځو کله هغوی راځي، ځکه په هغه وخت کې صرف دوه جنګونه شوي وو، یو جنگ بدر او یو غزوه احد. چونکې په غزوه احد کې مسلمانانو ته لږ شان شکست میلاو شوی و چې د څه اجتهادي غلطۍ په وجه باندې مسلمانانو ته ډېر تکلیف رسېدلی و. نو ځکه ابو سفیان رضی الله عنه ورته وویل چې کله موږ غالب راځو کله هغوی غالب راځي. عزتمند ورونو دا هغه وخت و چې ابو سفیان رضی الله عنه لا ایمان نه دی راوړی، زمانه جاهلیت ده. لیکن ابو سفیان رضی الله عنه وایي چې زمانه بادشاه کم تپوس کړی دی، کم سوال کړی دی، نو ما هو بس ټیک د هغې جواب ورکړی دی، ما پکې ذره برابر هم دروغ نه دی ویلي. نو عزتمند ورونو هغه وخت و چې زمانه جاهلیت وه، لیکن بیا هم چې کوم دی ابو سفیان رضی الله عنه ایمان نه دی راوړی او بالکل ټیک خبره کوي. ابو سفیان رضی الله عنه وایي کوئی که ما چېرته غوړستلي وی نو ما دروغ هم ویلی شو، لیکن ما خپل ضمیر اجازت نه راکاوه چې ما دروغ ویلي وي. دروغ ویل عزتمند ورونو دا ډېره سنګینه ګناه ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام بار د دې نه منع کړي دي.